که د شوګر مریض وي او یا د شوګر نه علاوه یو بل خطرناک مریض وي، دې آیات مبارک وظیفه راونیسي، الله جل جلاله به زر تر زره ښه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ورونو خویندو، نن سبا چې د خوراکونو استعمال زیات شو او د مسالو استعمال زیات شو، نو انسان په داسې خطرناکو بیمارو سره اخته شو، خصوصا د دې پارامي چرګانو د وجې نه یا د نور داسې مسالو استعمال د وجې نه چې پای کې دنه کیمیکل وغیره وي. کله چې انسان د هغې استعمال وکړي نو د ډیرو خطرناکو بیمارو سره دا کس مخامخ شي. په دې خطرناکو بیمارو کې یو بیماری د شوګر هم ده. د شوګر دومره خطرناکه بیماری ده چې انسان بالکل کټ ته وغورځي، کله کله د انسان د مرګ باعث هم وګرځي. یعنی دومره خطرناک او مهلکه بیماری ده. نن د قرآن مجید یو مزیدار آیات دی، د سورت بنی اسرائیل آیات نمبر 80 دی. د دې وظیفې یو داسې عجیبه تاثیر د تخیمه کوم انسان چې د شوګر بیمار وي نو د هغې نه ډېر سخت تنګ راغلی وي. هغه که د سورت بنی اسرائیل دغه آیات نمبر 80 اوس درته وایم او طریقه هم درته ښیم، نو که دغه ووایي نو الله جل جلاله به دې د شوګر د مرض نه محفوظ ساتي. البته که یو انسان ته د مخکې نه شوګر لګېدلی وي، هغه ته تکلیف ډېر زیات وي، یا ورته تکلیف شته او یا نشته، لیکن هغه ته شوګر لګېدلی دی، نو که هغه رونه او هغه خویندې هم د سورې بني اسرائیل دغه آیات وظیفه راونیسي، انشاءالله چې ډیره پیدا به ورته وشي. یعنی د هغوی د شوګر دا بیماری به الله جل جلاله ښه کړي. په قرآن مجید کې الله جل جلاله د هر مرض دپاره شفا ایښودې ده. هغه یو کس وي قرآن راواخله ستا د هر مرض شفا دفع کړي، هم د دنیا هم د عقبا ښکلې رڼا دفع کړي. په سورې فاتحه کې، په کلونجۍ کې او په شاته کې رب العالمین شفا ایښودې ده. دغه رنګ په ثابت قرآن مجید کې د انسان د هر قسم مرض ظاهري او باطني امراضو دپاره الله جل جلاله شفا ایښودې ده. نو په هغه مرضونو کې یو مرض د شوګر بیماری هم ده. نو که د شوګر مریض روزانه دغه آیات مبارک د سورې بني اسرائیل آیات نمبر 80 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آسان آیات ته او کو چاته ګران وي نو قرآن مجید د کولو کی په قرآن مجید کې سورت بنی اسرائیل راواړي آیات نمبر 80 یعنی اتیایم نمبر آیات، شکم سل نمبر آیات دا دراواړي. نو په هغه ځای کې په ناظرې باندې دی وي روزانه د پابندۍ سره یو 40 پیرې دا وایي په خپل ځان باندې چې کوم دی شوبکۍ یا رفدې باندې اوبه دم کوي او هغه اوبه د بیا څښي. انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به دغه مریض الله جل جلاله ښه کړي. وخت د دې لا وخت نه دی معلوم چې دا به څو ورځو کې تر د هغه وخته پورې کوي چې تر څو پورې د ستاسو بیماري ښه شوې نه وي. یو ډیره زبردسته وظیفه د قرآن مجید آیات دی، نو بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.